په 2019 کال کې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې 14580 فیسبوکي ودونه د طلاق په غوښتنه تمام شوي دي. قدرمنو دوستانو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستانو که څه هم سوشل میډیا یا فیسبوک یو بل سره د رابطې کولو یا د یو بل له حاله د ځان خبرولو یوه ښه ذریعه ده، خو ځینې وخت داسې هم شوي دي چې په فیسبوک یا د سوشل میډیا په نورو ویب سایټونو باندې د خلکو دوستیانې هم شوي دي او ځینې دوستانې تر دې حده شوي دي چې هلک او جینۍ یو بل سره ودونه هم کړي دي. په همدغه اړه تاسو ته معلومات درکوو. پاکستاني رسنۍ راپور ورکوي چې دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې د فیسبوک او واتساپ د مینې له کبله شوي ودونه د ماتېدو په حال کې دي او یوازې په 2019 کال کې په دغه ښار کې محکمو ته د طلاق 14580 غوښتنلیکونه او درخواستونه جمع شوي دي. د پاکستاني رسنۍ جنگ ګروپ د څېړنې له مخې دا شمیرې د 2019 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د ډسمبر تر 8 نیټې پورې راټولې کړي دي چې له دغو 14580 قضیو څخه 2893 میرمنو طلاق ترلاسه کړی دی. د راپورټونو له مخې د طلاق غوښتنه تر ډیره له 19 کلنۍ څخه تر 13 کلونو پورې عمر لرونکو میرمنو کړې ده او وجه یې همدا ښودل کېږي چې دوی په فیسبوک او واتساپ یارانو تېرېستلي دي او اوس د کورنیو د ستونزو ښکار دي. راپورټونه وایي د راولپنډۍ په محکمو کې د کورنیو له اجازې پرته ترسره شوي له 500 تر 80 سلنې ودونه ناکام شوي دي او یوازې په دې کال کې 281 میرمنې په دغه ښار کې له کورونو تښتېدلي دي. راپورټونه د محکمو له قوله لیکي چې دا مهال تر 10,000 پورې د طلاق جنجالي قضیې د دوی تر کار لاندې دي. دوستانو که څه هم سوشل میډیا او انټرنیټ د ښه استعمال لپاره یوه ښه ذریعه ده او ډیر ښه او مفید یعنی فایدهمند معلومات نه ترلاسه کولی شو، خو د دې سره سره ځینې خلک غلط استعمالوي چې بیا دغسې ستونزې ورته راولاړې شي. په دې هیله چې د ویډیو په مقصد به تاسو پوه شوي یاستئ او څه پند او زده کړه به مو ترې کړې وي چې له دغسې کارونو نه ځانونه وساتئ. دوستانو له نورو همدغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.